السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. ما له تاسو سره لبس کړی و، ما له تاسو سره کول کړی و چې زما راتلونکې ویډیو به په تېره ویډیو کې ما له تاسو سره دا کول کړی و چې زما راتلونکې ویډیو به یو شعر وي او زما خپل شعر به وي، هغه به خاص مسافرو ته ډالۍ وي. دوستانو په کار خدا و چې ما پروند ویډیو کړی وای، خو پروند ډېر بد بوخت وم، ډېر سخت بوخت وم، په خپلو کارو بوخت وم، نه مې وکولی شو چې ستاسو لپاره ویډیو جوړ کړم. ځکه خوندوره وه پرون، په دې وجه وه چې د ډېرو دوستانو خاص کر په بر وطن کې پرون د اختر او په خلیجي او عرب هیوادو کې هم پرون د اختر و. زموږ مسافر اکثر په عرب هیوادو کې دي، نو اختر خو پرون و، خو بیا هم زموږ چې په کومه سیمه کې موږ اوسېږو دلته نن اختر دی. نو دوستانو، زما د نن شعر چې دی خاص مسافرو ته ډالۍ دی. اول خو زه له خپل اړخه، زما غزنوي پښتون له اړخه ټول لر بر پښتانه چې چیرې هم پښتون میشت دي، عرب امارات کې دي او که په لر یا بر کې دي، چې چیرې هم پښتانه افغانان زما غږ اوري، زما غزنوي پښتون لخوا دي د نیکمرغه لوی اختر ډېرې ډېرې مبارکیانې قبولې کړي. نو دوستانو، ستاسو ډېر وخت نه اخلمه، راځمه د شعر وخوا. بیا اختر راغلی، بیا به ډېر خلک میلو له راځي، بیا اختر راغلی، بیا به ډېر خلک میلو له راځي، ډېر مسافر له لرې لرې خپل کورو له راځي. بیا اختر راغلی، بیا به ډېر خلک میلو له راځي، ډېر مسافر له لرې لرې خپل کورو له راځي. ډېر به خوشحاله وي، خندېږي به د یو بل سره، ډېر به خوشحاله وي، خندېږي به له یو بل سره. ډېر پښتانه د شهیدانو و قبرو له راځي، ډېرو شتمنو خپل بچانو ته هر څه یوړل، ډېرو شتمنو خپل بچانو ته هر څه یوړل. ډېر غریبان بیا په خالي لاس خپل بچو له راځي، چې یو غریب پور ځینې غواړي، چې یو غریب پور ځینې غواړي، 100 عذرونه کوي، خو د نامه لپاره 10 واره عمرې له راځي. ډېره لویي او کبر مه کوئ شتمنو خلکو، ډېره لویي او کبر مه کوئ شتمنو خلکو، له دې دنیا به ټول خالي لاس و قبرو له راځي. مسافرو به په هغه ورځ رښتیا اختر وي، پر مسافرو به په هغه ورځ رښتیا اختر وي، چې ډک لاسونه بېرته خپلو وطنو له راځي. د غزنوي مبارکۍ نه به څوک چیرې راسي، د غزنوي مبارکۍ نه به څوک چیرې راسي. څوک چې خانان یا ملکان وي و هغو له راځي. بیا اختر راغلی، بیا به ډېر خلک میلو له راځي، بیا اختر راغلی، بیا به ډېر خلک میلو له راځي، ډېر مسافر له لرې لرې خپل کورو له راځي. د غزنوي مبارکۍ نه به څوک چیرې راسي، د غزنوي مبارکۍ نه به څوک چیرې راسي. څوک چې خانان یا ملکان وي و هغو له راځي. دوستانو، بیا د ویډیو په پای کې بیا یوه د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ټول لرو برو پښتنو ته وایم. ژوندي اوسئ، کامران اوسئ، آباد اوسئ، په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو